قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو د ویډیو کانفرنس له لارې د چارو ادارې عمومي رئیس سره د ولسونو ستونزې وړاندیزونه شریک کړل. په همدې موخه د ښاروالۍ په هوټل د کنفرانسونو په تالار کې د ولسي همغږۍ په نوم پروګرام برابر شوی چې پکې د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، د دې شورا غړي محمد ظاهر حسین خیل سربیره، د مرکز ولسوالیو دیني عالمانو، قومي مشرانو، د پوهنتون استادانو او ځوانانو ګډون درلود. دا پروګرام په پیل کې د کابل پوهنتون استاد پوهانیار محبوب شاه محبوب برخوالو ته د هر کلي ترڅنګ ویل دغه پروګرام د ولسي همغږۍ په نوم دی او د چارو اداره غواړي چې ولسونو سره مخامخ خبرې وکړي او ستونزې واوري. بیا د لغمان پوهنتون استاد پوهانیار عمران الله خنجر د علماو په استازیتوب د جمعیت العلماء اهل سنت والجماعت د ټولنې مشر مولوي فرمان الله اخوندزاده، قدرت الله رحیم د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، مراد منلی او سلام غروال په وار سره ځوانانو ته د کاري فرصتونو، د سکالرشیپونو د برابرولو، د ژمنه شویو پروژو د عملي چارو پیل، دویمې درجې ته د لغمان ولایت ارتقا، یتیمو کورنیو ته د تعلیمي مرکزونو جوړولو او یو شمېر نور وړاندیزونه د چارو د ادارې لوی رئیس فضل محمود فضلي ته په ګوته کړل او په یادو برخو کې د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه. د چارو د ادارې عمومي رئیس ډاکټر فضل محمود فضلي د لغمان د ولسونو نه خوښي وښوده چې د ویډیو کانفرنس له لارې خپل وړاندیزونه او غوښتنې شریکوي. ډاډ یې وښوده چې په یادو برخو کې به د لغمان ولسونو سره پوره مرسته کوي او هغه وړاندیزونه چې د لغمان ولسونو درلودل یو په یو به اړونده ادارو سره تعقیب او د عملي کولو په برخه کې به هم همکاري کوي. فضلي زیاته کړه د چارو اداره په پام کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې د ولسونو ستونزې مخامخ واوري او دغه لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام ولري څو ستونزو ته په وخت رسیدګي شوې وي.